د ښوونکي نړیواله ورځ دلته په ننګرهار کې غوره ښوونکو ته د ستاینلیکونو په ورکړې سره ونمانځل شوه. په دغه جوړه شوې غونډه کې د ننګرهار د پوهنې رئیس لومړی د ښوونکو په لوړ مقام خبرې او ستاینه یې وکړه. د په خپلو خبرو کې وویل چې د زده کوونکو د استعداد کچه ښکته ده او لامل یې دا وباله چې په وینا یې د جمهوري نظام چارواکو د پوهنې نظام ته سخت زیان اړولی دی. نوموړي همداره زیاته کړه چې د اسلامي امارت د حاکمیت راوروسته یې د ښوونکو په همکارۍ د پوهنې برخې ته ډېر کار کړی دی. ده وویل چې د 7,000 ښوونکو د ګمارنې وړاندیزي مرکز ته استولی دی چې له ډلې 4,000 په دندو ګمارل شوي دي. تعلیم په برخه کې چې کوم نقصان موږ ته د یرغلګرو د هغوی کاري چټو غلامانو رسولی دا نه جبرېدونکی دی، خو موږ تاسو به همت کوو، کوشش به کوو چې دغه معلم صاحبان خپل مسؤلیتونو ته متوجه شي او مټې راونغاړي. کال په پیل کې موږ 2,000 بسونه پیشنهاد کړي وو، 4,000 منظور شو او هغه نه وروسته نور چې کوم دی منظورېږي. که دا څه وایي دا خو پخواني حکومت کې په کاغذ وو، په کاغذ باندې به شوي صحیح ده، خو مقرر څو کسان مقرر کړي، څومره بودیجه ورکړې وه. لله الحمد اسلامي امارت د دې معلمان د بودیجې کوم دی امکانات برابر کړ، هغه چې کوم په تنخواه وغیره کې مصرف کیږي او د دې عملاً د کار شروع شو. د دې ورخوا په دې ستاین غونډه کې همدارس د غونډې ګډونوالي هم د ښوونکي مقام لوړ وباله او زیاته یې کړه چې ښوونکي دي چې د یوې ټولنې بنسټ ږدي. ستایل شوي ښوونکي بیا د پوهنې ریاست له لورې د ستاینلیکونو ورکړه د ځان لپاره ویاړ ګڼي او په دې ولایت کې د ښوونکو د معاشونو کمښت، د ښوونکو لپاره د ترانسپورت نشتون او د ښوونځیو د سرپناهو د نشتون سربیره د یو شمېر نورو درسي موادو نشتون هغه څه بولي چې د دوی په تدریسي بهیر بد اغېزه شیندي. دوی له مسؤلینو د یادو ستونزو د حل په برخه کې د ګړندیو ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کوي. هر حکومت غواړي چې هېواد پرمختګ وکړي، نو محترم ورونو د استاد سره په هره برخه کې کومک کول پکار دی. چې استاد د فکري د لحاظ آرام شو نو هغه کولی شي چې په تدریس کې لا پرمختګ وکړي. استادانو مشکلات په نظر کې ونیسي، که په معاشاتو برخه کې، ترانسپورت په برخه کې، د مکتب د احاطې په برخه کې، حتی که زه درته د خپل معرف خبره وکړم په مکاتبو کې د تباشیرو نه نیولې تر د کتابو پورې مشکلات شته. د یادونې وړ ده چې د ښوونکي نړیواله ورځ هر کال په ټول هیواد او ختیځو ولایتونو کې نمانځل کیږي. د تیر په څیر دا ځل هم نه یوازې په ننګرهار بلکې په لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم دغه ورځ د غونډو په جوړولو سره ونمانځل شوه. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.